اوس پر یوټیوب کې هره ویډیو او هر کورس پر پښتو ژبه تعقیب کړئ که هغه کورس او هغه ویډیو پر انګلیسي او یا هم اردو ژبه موجود وي که د نړۍ په هره ژبه کې یاده ویډیو وجود ولري تاسو به وکولی شئ چې هغه ویډیو پر پښتو ژبه په آنلاین ډول تعقیب کړئ. دغه طریقه د موبایل کارکوونکو دپاره هم ده او که چیرې تاسې د یوټیوب اپلیکیشن په لیپټاپ کې کاروئ نو هغې دپاره هم دغه طریقه 100% کار کوي. پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، زه بریالی احساسي یم. دا د ویډیو لومړنۍ برخه ده او هغو اشخاصو دپاره ځانګړې شوې ده کوم چې د یوټیوب اپلیکیشن په کمپیوټر کې کاروي. کله چې تاسې راغلی په خپل کمپیوټر کې مو د یوټیوب اپلیکیشن راخلاص کړه، دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لیکل شوي د سرچ برخه. زه راځم په دې سرچ اپشن باندې کلیک اخلم او دلته لیکمه د انګلیسي ژبې کورس او یا هم اړوند کوم بل کورس راخلم. پر ویډیو باندې پلی کوم، دا ډول یو صفحه زموږ مخ ته راځي. په دې لاندې برخه کې دلته لیکل شوي دي د سیټینګ اپشن شتون لري. ګرانو ملګرو، زموږ او ستاسو مخ ته د اکسل پروګرام اړوند یوه ویډیو مخ ته راغله. دغه ویډیو اوس مهال پر انګلیسي ژبه شتون لري. غواړو پښتو ته ټرانسلیټ کړو. دې دپاره په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک واخلئ او دا صفحه لږ ذره پورته سکرول کړئ. دغه کوم 3 اپشن چې تاسې ته ښکاري د سیټینګ برخې باندې تاسې کلیک واخست، دا پورته سکرول کړئ او بیا سب ټایټل برخې ته راسئ. دلته لیکل شوي دي انګلیسي، پر همدې اپشن باندې کلیک واخلئ. د دې نه پورته دا لږ ذره پورته سکرول کړئ. دلته یو بل اپشن شتون لري، آټو ټرانسلیټ. تاسو به راسئ، همدغه اپشن به ورته آن کړئ، آټو ټرانسلیټ. د همدې له انتخاب نه وروسته یوه بله صفحه ستاسو مخ ته راځي. په کومه په ورقه کې چې تاسو کولی شئ خپله ژبه انتخاب کړئ، کوم ته چې تاسو غواړئ دغه ویډیو دې ټرانسلیټ شي. زه راځم دلته پښتو انتخابوم. پښتو ژبه لږ ذره لاندې ښکته ځای کې شتون لري ځکه د پی په لغات سره شروع کیږي. موږ پښتو ژبه انتخاب کړه. له دې نه وروسته پر ویډیو باندې پلی اخلو تر څو ویډیو پلی سي. تاسو لیدلی شئ هغه خبرې چې دوی درسره کوي موږ او تاسو ته د موبایل په سکرین پر پښتو ژبه باندې ښکاري. په دغه طریقې سره کولی شئ د یوټیوب اپلیکیشن پر یوټیوب کې وکاروئ او ژبه پښتو ته چینج کړئ چې څرنګه کولی شئ انګلیسي ویډیوګانې پښتو ژبه کې وګورو. راځو دوهمې طریقې ته، هغه اشخاص چې د یوټیوب اپلیکیشن پر موبایل کې کاروي. تاسو لیدلی شئ زه راځم پر خپل موبایل کې د یوټیوب اپلیکیشن د خلاصوم او په دې سرچ برخه کې لیکم انګلیش لرنینګ. د لیکلو وروسته یا انګلیش کورس او یا هم کوم بل څه همدا سرچ کولو دې نه وروسته زموږ او ستاسو مخ ته زیاتې ویډیوګانې راځي کوم چې په انګلیسي ژبه شتون لري. دلته دا یو کورس موږ پیدا کړ. که غواړو دغه ویډیو پښتو ته ټرانسلیټ کړو، دا د یوټیوب په اپلیکیشن کې نه ترسره کېږي، مګر موږ او تاسو کولی شو چې د همدې ویډیو لینک کاپي کړو. په دغه طریقې سره تاسو لینک کاپي کوئ، په شیر اپشن باندې کلیک واخلئ او کاپي لینک. له دې نه وروسته یو ځل بیا راسئ پر خپل موبایل کې دې براوزر ته په سرچ برخه کې ولیکئ youtube.com. کله چې تاسې براوزر ته راغلی په سرچ کې مو ولیکئ youtube.com، دلته د یوټیوب اپلیکیشن ستاسو مخ ته راځي. پر همدې یوټیوب باندې کلیک واخلئ او په براوزر کې پاتې شئ. یعنې د یوټیوب اپلیکیشن مه راخلاصوئ، په براوزر کې پاتې شئ. په یوټیوب باندې دغه رقم ته کلیک واخلئ، په بله صفحه کې همدا د یوټیوب اپلیکیشن راخلاص کړئ او په براوزر کې پاتې شئ. تاسو لیدلی شئ اوس مهال د یوټیوب اپلیکیشن موږ او تاسو سره په براوزر کې راخلاص شو. ګرانو ملګرو، اوس تاسو راشئ په پورته لاین باندې کلیک واخلئ. دلته لیکل شوي دي ریکویسټ ټو ډیسکټاپ سیټ، داسې همدې باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته ستاسو دغه سیسټم چینج کېږي کمپیوټر موډ ته. له دې نه وروسته تاسو کولی شئ هره ویډیو پر پښتو ژبې سره تعقیب کړئ. ګورئ اوس مهال زموږ دا د یوټیوب اپلیکیشن چینج شو کمپیوټر برخې ته. په دې سرچ برخه کې تاسو لیکلی شئ یوه ویډیو سرچ او یا هم هغه ویډیو لینک کوم چې تاسو راکوي که هغه هم په مستقیم ډول سره سرچ کولی شئ. لیکن په دغه لینک کې ځینې ستونزه ده. دلته زه لیکم په دې سرچ برخه کې انګلیش کورس، دغه ډول باندې لیکل ترسره کوو او بیا په سرچ برخې باندې کلیک اخلو تر څو یوه ویډیو زموږ او ستاسو مخ ته راځي کوم چې په انګلیسي ژبه باندې شتون ولري. دا ویډیوګانې دي دغه ټولې اوس مهال په انګلیسي ژبې سره کتل کېږي. موږ او تاسو غواړو پښتو ته ټرانسلیټ کړو. راشئ پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. نوره طریقه همغه پخوانۍ ده لکه څرنګه چې پر پیل کې موږ تاسو ته یادونه وکړه. دلته لاندې ځای کې لیکل شوي دي د سیټینګ برخه ده. تاسو به راسئ پر همدې باندې به کلیک واخلئ، بیا راسئ انګلیش سب ټایټل برخې ته همدا کلیک کوئ. د دې د انتخاب نه وروسته به تاسو آټو ټرانسلیټ کلیک کوئ او له هغې نه وروسته بیا کولی شئ پښتو ژبه انتخاب کوئ. کله چې تاسو دا کار ترسره کړ، بیا چې تاسو ویډیو پلی کوئ دا به پښتو ژبې کې ښودل کېږي تاسې ته. دا هغه طریقه ده کوم چې موبایل کارکوونکي کارولی شي.
په دغه طریقې سره تاسې هم کولی شئ پر یوټیوب کې یو ویډیو پر پښتو ژبې سره تعقیب کړئ. اوس راځو دوهمې طریقې ته چې څرنګه کولی شو ویډیوګانې په کمپیوټر او موبایل کې وګورو بغیر د دې چې موږ تاسو براوزر ته راشو او یوه ویډیو په دغه طریقې سره سرچ کوو، دومره خواري ترسره کړو او بیا هغه ویډیو د پښتو ته ټرانسلیټ کړي. اسانه لاره څه شی ده؟ نو بیا تاسو راشئ پلی سټور ته او په سرچ کې ولیکئ لنګویا. دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کولی شئ د همدې په مرسته هره ویډیو نورو ژبو ته چینج کړئ. البته د دغه اپلیکیشن د استعمال طریقه په یوه ویډیو کې تاسو سره مخکې ما شریکه کړې وه چې لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.